الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. په مخکې درس کې مونږ د قرآن عظیم شان په باره کې خبره وکړه چې قرآن عظیم شان د الله پاک کلام دی، د مونږ او تاسو د هدایت په خاطر نازل شوی دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دایمي معجزاتو نه معجزه ده چې دا به تر قیامت پورې د حقوقو په باره کې مخکې درس بیان شو چې د قرآن عظیم شان په مونږ باندې حقوق لري او که دا حقوق مونږ مراعات کړو نو زمونږ دنیا او آخرت په دواړه ښه شي. دنیا به مراته جنت وګرځي او آخرت به مراته جنت وګرځي، نو ځکه دا حقوق مراتول پکار دي. اوس راځو مونږ د ایمان بل رکن ته چې اول رکن مونږ ایمان بالله ویلی و، دویم ایمان بالملائکه، دریم ایمان په کتابونو باندې. نن مونږ څلورم رکن ته ځو چې هغه ویل کېږي ایمان بالرسل یا ایمان بالانبیا علیه السلام. دا څلورم رکن. په دې رکن کې چې مونږ او تاسو وایو چې مونږ په انبیا علیه السلام باندې ایمان لرو، دې معنا او مطلب سره اوس مونږ او تاسو ته اوله خبره خدا ده چې په ابتدایي کې چې مونږ به په ټول انبیا علیه السلام باندې ایمان راوړو. یو اولین خبر هم دا ده چې څومره انبیا علیه السلام راغلي د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت پورې داسې 1,40,000 په حدیثو کې راځي دونه انبیا علیه السلام راغلي دي. ټول انبیا علیه السلام باندې موږ ایمان راوړو. دې کې به دا تفاوت نه لا نفرق بین احد منهم. موږ به د پیغمبرانو په باره کې دا تفریق نه وکړو چې دا د یهودیانو دی، دا د نصاراو دی، دا د پلانکي دی. نه، ټول د موږ د سر ګلان دي. دا ټول د الله پاک نازولي بندګان مختار چې ورته ویل کېږي، دا خاص خلک دي. وروسته دې صفات راځي چې دا څوک دا خلک دي څوک. نو ځکه په ټول انبیاء باندې ایمان دا فرض عین دی. په هر نبی باندې موږ ایمان راوړو. آدم علیه السلام نه ولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څونه انبیا الله پاک رالیږلي دي، ټول موږ ایمان راوړو او د هیچا په باره کې تفاوت نه کوو چې دا څوک دی او دا څوک دی. دا ټول د الله پاک مختار بندگان دي او نازولي بندگان دي. اوله خبره پکې همدا شوه چې ایمان په ټول انبیا له که بالفرض داسې یو څوک پیدا شي یو پیغمبر منم یو نه منم، نو دا قرآن عظیم شان کې شپږمه سپاره کې دویم آیات همدا دی چې که څوک داسې کوي چې دا د انبیا علیه السلام په باره کې تفریق دا منم دا نه من، اولئک هم الکافرون حقا. همدغه اصلي کافران دي چې دا څوک دا منم او دا نه منم. ته څوک چې دی منې نه منې؟ د الله پاک پیغمبر دی، هغه درته رالیږلی او ته دا منم او دا نه منم. ته کوم ځای کې ته دا تشخیص تا درکړی دی چې ته دا وایي دا منم دا نه، دا زما د قوم دی منم، دا زما د قوم نه دی دا نه منم. نه، ټول انبیا باندې ایمان دا فرض عین دی په هر سړي باندې. دا به ټول مني، تفریق به نه کوي، بلکې ټول. د یو پیغمبر نه منل معنا دا چې ټولو پیغمبرانو علیه السلام نه انکار دی. دا اولینه خبره پکې ده. دویمه خبره پکې دا ده چې دغه انبیا علیه السلام چې الله پاک رالیږلي دا د انسانانو د هدایت دپاره او د تعلیم دپاره رالیږلي دي. ځکه موږ تاسو یو سلام ویلی الله پاک اول موږ ایمان په الله پاک راوړلو، د هغې نه وروسته ملایکې د الله پاک پیغامونه چې انسانانو ته راوړي ملایکې راوړي. دا پیغام څه دی؟ دا کتابونه دي. الله پاک چاته پیغام ورکوي؟ ملایکو ته ورکوي، روح الامین ته. هغه راوړي د کتاب په شکل باندې چاته؟ د انسانانو ته. دا څوک دي چې دا دلته ورته ملایکه دا خبره تسلیموي؟ دا انبیا علیه السلام دي. نو انبیا علیه السلام د الله پاک نمایندگان دي په دې دنیا کې، په دې نړۍ کې. د نړۍ په سطح باندې د الله پاک نماینده یو خپل کتاب دی چې دلته راغلی، هدایت صحیفه ده، او د دې په خوا کې رجال الله دي. دوه شیان د هدایت منابع دي په دې ځمکې په سر باندې. یو ته ویل کېږي کتاب الله او دویم ته ویل کېږي رجال الله، یعنی د الله پاک کتاب او د الله پاک خلق. نو کتاب چې دی د هغې وخت نه نیولې د آدم علیه السلام نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره کتابونه صحیفې نازل شوي دا ټول کتاب الله دي. او دویم خلق چې دا تفسیري تشریح کوي خلکو ته، دې ته ویل کېږي انبیا علیه السلام یا رجال الله، یعنې الله پاک سړي چې موږ داسې پښتو کې معنا یا مردم خدا. دا دوه د هدایت ذریعې دي په دنیا کې، دې نه بله ذریعه نشته. کتاب الله و رجال الله. دا رجال الله څوک دي؟ انبیا علیه السلام دي چې الله پاک انتخاب کړي دي. اوس دا راغلي د انسان د هدایت دپاره. دریمه خبره پکې دا ده انبیا علیه السلام کې چې د انسان دپاره بهترینه نمونه، بهترین ماډل، بهترین اسوه صرف انبیا علیه السلام دي، بس بل څوک نشته. هیڅ څوک هم د بل چا پیروي نشي کولی. که خپل ځان جوړوي، که خپل ګیره جوړوي، که خپل لباس جوړوي، که خپل لمونځ جوړوي، که خپله روژه جوړوي، که خپل زکات حج، دا څومره کارونه چې کوي دا به صرف د رسول الله وسلم په طریقه کوي. ګوره د عبادت دپاره 3 شرطونه دي. یو عبادت چې الله پاک قبلوي نو 3 شرطونه باید پکې. اول دا چې د الله پاک حکم وي، دویم دا چې په دې کې
للهیت او اخلاص موجود دی چې دا کار صرف دی الله په خاطر کوم دی، بل چا په خاطر نه کوم. او دریم شرط پکې دا دی چې دغه کار چې ته کوې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه برابري. ګوره که ته 1000 رکعاته مونځ وکړې 1000 رکعاته مونځ او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه وي، دا 1000 رکعاته به ځای د دې چې ثواب وشي دا سراسر ګناه ده. ثواب خو دې سره نشته، بلکې په دې باندې الله پاک سړی نشي چې تا ولې زما د پیغمبر او زما د محبوب مخالفه طریقه وکړه. نو موږ او تاسو په دې امت کې یو مجدد تیر شوی، مجدد الفسانی رحمت الله علیه په هندوستان کې مجدد الفسانی سید احمد سرهندي د یو کتاب لیکلی مکتوبات شریف په نامه باندې. په دې مکتوباتو کې یو مکتوب دا دی، ګوره هغه خپله لیکي که یو سړی 1000 رکعاته نفل وکړي او دا نفل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې اختیار نه کړي، دې کې ثواب نشته بلکې دی عذاب دی. او که یو سړی صرف 2 رکعاته مونځ وکړي او 2 رکعاته مونځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اختیار کړي، نو د دې امید بالکل شته ده چې دا 2 رکعاته د انسان د نجات دپاره کافي شي. نو څونه فرق دی 1000 رکعاته ګوره او 2 رکعاته ګوره، په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مد نظر نیول شوې ده، هلته نه ده نیول شوې. نو که ته 1,00,000 روپۍ مصرف کې او دا مصرف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه موجوده نه وي، نو دا 1,00,000 روپۍ خو ثواب قطعا نشته بلکې شانه ورپسې عذاب دی. او که ته 1 روپۍ چاته ورکې چې هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، نو د 1 روپۍ کې به الله پاک دومره برکت درته واچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی یو خرما یو دانه دا خیرات کی، نو الله پاک به د احد د غره په شان درته ثوابونه ولیکي. د احد غر چې د 6 کیلومتره د اوږد دی، خو دا څونه ثواب دی، د یو خرما دونه ثواب الله پاک کوي. خو طریقه به د چا پکې مدر نه سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه سي. نو ځکه مو ویل چې دا انبیاء علیه السلام د انسان دپاره د هدایت نمونه او ماډل دی. موږ او تاسو یو ساده مثال، کله چې سلماني دکان ته ځو نو سلماني دکان کې داسې ماډلونه ځوړند دي، دا ماډل په دې ماډل په کوم سړی درنه پوښتنه کوي په کوم ماډل باندې سر جوړوي، نو ته به یو پکې خوښ کړي چې په دې ماډل باندې ځان. د مؤمن دپاره د مسلمان دپاره چې کله ځان جوړوي دا ظاهر، نو دی به نمونه څوک ساتي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتي. ګیره مې د هغه په شان جوړې کا، لباس مې د هغه په شان جوړ کا، لمونځ مې د هغه په شان کا، روژه مې د هغه په شان کا، دا ټول شیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حجة الوداع ته تللو نو اعلان یې وکړ چې ای خلکو راشئ ما نه د حج مناسک مستقیما وګورئ چې زه څه کوم. زه عرفات باندې څنګه ودرېږم، زه طواف څه کوم، زه صفا او مروه ترمنځ څه ګرځم، زه چې کله کوم مراسم چې د حج مربوط دي دا څنګه ادا کوم، دا مانه وګورئ، مخامخ راشئ وګورئ او دا به خلکو ته بیا نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی حج کړی دی. بل حدیث شریف کې دی، بخاري حدیث دی، وصلوا کما رأیتمونی، داسې لمونځ وکړئ لکه ما ته چې ګورئ، داسې ما وګورئ زه مونځ څه قسم کوم. دا مونږ چې لمونځ کوو دا به هغه وخت ثواب لري، هغه وخت به مونږ تاسو ته ګټه رسوي چې دا لمونځ د مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه په شان شي. که د هغه په شان نشو نو معنا دا چې ثواب خو نشته بلکې سراسر عذاب دی. نو انسان چې کله ځان جوړوي نو د هغه دپاره بهترینه نمونه، بهترین ماډل او بهترینه قدوه چې کوم یو ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قرآن عظیم شان کې څه فرمایي؟ دا آیات 3-4 ځای تکرار راغلی، ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. وایي چې که څوک د آخرت تمه لري او د جنت تمه لري، د کامیابۍ تمه لري، نو هغه دپاره بهترینه نمونه څوک دی؟ رسول الله دی. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، بهترینه نمونه او ماډل تاسو ته په دنیا او آخرت کې چې کوم یو دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو که تاسو د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي به کوئ. بل آیات کې راځي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که تاسو غواړئ د الله پاک سره محبت وکړئ او هغه خپل محبوب جوړ کړئ او هغه هم دوست شي، نو څه وکړئ؟ فاتبعوني، زما متابعت وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، الله پاک ورته فرمایي چې د خلکو ته داسې ووایه چې زما په شان به مونځ کوئ، زما په شان به زکات ورکوئ، زما په شان به هجرت کوئ، زما په شان به جهاد کوئ، زما په شان به اخلاق کوئ، زما په شان به سیاست کوئ، زما په شان به اقتصاد کوئ، زما په شان به زندگی کوئ، زما په شان به لباس اغوندئ. نو که دا کارونه هم داسې وکړه نو بیا به څه شي؟ یحببکم الله، نو بیا به الله پاک ستاسو سره محبت شروع کړي، بیا به الله پاک ستاسو محبوب شي. ستاسو غوښتنه دا ده الله پاک د زموږ دوست شي، زموږ ملګری دی شي، زموږ مقرب دی شي. نو طریقه تیاره پرته ده، لاره تیاره معلومه ده، تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځئ چې وړاندې لاړئ، بس آخر نتیجه به دا شي یحببکم الله، نو الله پاک به ستاسو سره محبت وکړي. دا ساده خبره که یو مثال موږ ورکړو، تاسو غواړئ په دنیا کې د چا سره محبت
محبت وکړئ د یو ملګري سره یو ښځې سره یا نارینه سره هر څوک چې تاسو غواړئ هغه ستاسو دوست شي ستاسو محبوب شي ستاسو ملګری شي نږدې ملګری او خاص دوست هم شي نو دا اسانه خبر نه ده تاسو به د هغه خبره منئ د هغه خواهشات به پوره کوئ هغه چې څه درته وایي هغه به کوئ د هغه دوست به دوست کوئ د هغه دشمن به دشمن کوئ د هغه دشمن سره به دوستي نه کوئ او د هغه دوست سره به دشمني نه کوئ ګوره دا اصول دي چې کوم سره تاسو ملګرتیا غواړئ که تاسو د هغه د دشمن سره دوستي کوئ همغه ورځ در سره قطع کوي تاسو د هغه د دوست سره به دوستي کوئ که تاسو د هغه دوست نه ګڼئ د هغه دشمن نه ګڼئ نو کله هم هغه ستاسو سره دوستي نه کوي تاسو په دنیا کې چې څوک دوست جوړول غواړئ محبت ورسره کول غواړئ نو شرط به دا وي د هغه خواهش او د هغه خواهشات به نظر نسئ هغه سره به په هر حالت کې ملګرتیا کوئ د هغه دوست به ستاسو دوست شي د هغه دشمن به ستاسو دشمني د هغه د دشمن سره به تاسو دوستي نه کوئ د هغه د دوست سره به تاسو دشمني نه کوئ په ټولو شیانو کې به د هغه خیال ساتئ او کله چې هغه ملګري تاسو باندې تجربه وکړه امتحان یې در باندې وکړي یو 2-3 ځلې کېدای شي دنه پیسې وغواړي دا وکړي هغه وکړي ودرې دا دوست دی که نه دی سخت هغه امتحان به در باندې راولي که تاسو په دې امتحان کې کامیاب شوئ نو هغه به ستاسو سره دوستي کوي بیا هغه کوي قرآن عظیم شان کې واقعه راځي د ابراهیم علیه السلام په نامه واذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن الله پاک په ابراهیم علیه السلام باندې مختلف اور کې واچولو په اور کې چاته تسلیم نه شو ابراهیم علیه السلام حتی جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام ورته راغی چې جبرائیل یم زه میکائیل یم وایه امر کوه وایي تاسو بس تشکر یې تاسو نه مننه تاسو لاړ شئ زه چې د چا په خاطر دې اور ته غورځول کې اما ګوري بیا وروسته ورپسې وطن نه لاړو بس پرېږده وطن پرېږده خپل وطن لاړ شه بل ځای ته لاړو غریب شام ته مصر ته وګرځو چې کله الله پاک اولاد ورکړي امر پرې وشو چې د خپل یوازینی زوی حدیث کې راځي چې دی 80 کلن و چې الله پاک اسماعیل علیه السلام زوی ورکړي 80 کلونو کې ښځه هم بډۍ ودان وه الله پاک زوی ورکړي او دستي ورته امر شو چې لاړ د خپل زوی حلال کړه اوس دونه سخته دا ټول امتحانونه چې څونه پرې راتلل ابراهیم علیه السلام ټولو ته تسلیم بس همداسې ورو اخر چې دا ټول امتحانونه پرې وشوه نو بیا ورته انی جاعلک للناس اماما اوس نو تا د دنیا د انسانان امام ګرځوم ځکه په ټولو شیانو کې ته کامیاب شې ته زما خلیل او ته زما دوست شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک محبوب او د الله پاک دوست دی تاسو مفته خبره نه ده چې وچ په وجه نه ده بس وایي چې زه د الله پاک دوست او رښتیا دوست شو نه هغې باندې څومره تکالیف او مصیبتونه چې راغلي تاسو سیرت کتابونه وګورئ د سیرت هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي امام مسلم روایت دی وایي چې ما باندې چې څومره سختي تېره شوې ده د کفارو نه چې څومره زه ځورل شوی یم ځنه ویرول شوی یم هېڅوک هم دونه ویره شوی نه دی او بیا فرمایي چې هر څون الله پاک ته څوک نږدې کېږي هغو نه په ده باندې مصیبتونه او تکلیفونه راځي او دی هغه کوي دی بار امتحانوي چې ودرې دا دوستي کې رښتیا دی او که دروغجن دی او بل ځای کې قرآن عظیم شان فرمایي چې الله پاک د دې په خاطر باندې دا مصیبتونه تکلیفونه راولي چې دا رښتینی او دروغجن سره معلوم کړي یو سړی به دور ورځ درته لاپې شاپ وایي زه د دوست یم خو چې امتحان راشي پته بیا لګېږي دا رښتیا ده که دا دروغ دی نو ځکه دغه شیان د دې په خاطر دي چې انبیا علیه السلامو د زندګۍ مطابق به ته خپل هغه تېره ته هغه وخت کې د الله پاک دوست کېدی شي چې ته د رسول الله وسلم پیروي وکړې نو ځکه الله پاک فرمایي چې که تاسو قل ان کنتم تحبون الله که تاسو د الله پاک سره محبت کول غواړئ نو څه وکړئ فاتبعون زما متابعت وکړئ نو یحببکم الله الله به ستاسو سره دوستي وکړي نو موږ څلورمه خبره دا وکړه چې د دې په خاطر چې اوس الله پاک محبت سره حاصل کړي مینه حاصله کړي او تقرب حاصل کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي وکړي په هغه به ځان سره نمونه او قدوه ساتي دا ګوره بله خبره شه اوس راځو دې خبرې ته چې الله پاک دا امتیاز ولې پیغمبرانو ته ورکړی دی ما ته ولې نه دی راکړی زه خو هم یو انسان یم تا ته ولې نه درکړه ته یو انسان یې یو سړی ځان ته غټ پروفیسر وایي ډاکټر یم یا ښځه پوهاند یم او پلانکی یم او فیلسوف یم نو دا شی ولې نه ورکوي زه یو وړه قصه درته وکړم ابو علي سینا د موږ او تاسو د افغانستان په تاریخ کې ډېر مشهور شخصیت تیر شوی بلکې په عالم اسلام کې غټ شخصیت تیر شوی ابو علي سینا د په باره کې راځي چې د خپلو شاګردانو ته درس ورکولو په دې شاګردانو دی ډېر زیات ګران و چې دا و چې د فیلسوف د زمانې و ښه پوه و داسې درس به یې ورکولو چې شاګردانو به خوله ورته وازه پاتې وه نو یو ځل د خپل شاګرد ورته ویلی چې استاذ ته ولې د پیغمبرۍ او د نبوت دعوه نه کوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیغمبر یو سړی وکړی انسان و لا فیلسوف هم نه و ته خو فیلسوف یې ته ولې د پیغمبرۍ دعوه نه کوې نو سید ابو علي سینا ورته غلی شو هېڅ ورته ونه ویلی خبرې همداسې پرېښوله هغه خو پوهېدو چې دا پیغمبري خو اسانه خبره نه چې هر سړي ته مفته ورشي نو یو شپه ویلې ژمی ده سخته واوره ورېدلې چې بیرون دا ټوله د واورې نه ډکه ده او داسې یو قسم یقیني ده چې بړستنې نه سړی دا سر نه وباسي دومره یخ دی نو هغه شاګرد چې ده ته ویلي و چې ولې ته د پیغمبرۍ دعوه نه کوې نو نیمه شپه د 12 بجې د شپې دي هغه شاګرد ته هغه وپلنګ کړه لاړ شه بیرون ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه
اوس امتحانوي که نه چې دا اوس معلوم شي دا پیغمبري داسې اسانه خبره ده. نو سړي هغه شاګرد ځان په بړستن کې منډلی دی، ورته وایي چې استاز که زه تا ته اوبه درکړم دا اوبه خو یخې دي، تا به مریض کړي. بس بهانه یې جوړه. اصل مطلب دا و چې بیرون نه تلو. هغه ورته چې ګوره ډاکټر زه یم، حکیم زه یم، په دې خبره زه پوهېږم، زه تږی یم، ما ته اوبه راوړه. 3 ځلې دا خبره ورته تکرار کړه، خو دا شاګرد بالکل جګ نه شو، اوبه یې ورته رانه وړلې. اوبه یې رانه وړې دی استاد ته چې دا اوبه ورکړي. هغه صرف امتحان پې کوو. بله ورځ درسونه چالان دي، بیا د شاګرد استاد ته کېنوت ابو سینا ته چې استاد ته ولې د پیغمبرۍ دعوه نه کړې؟ نو هغه ورته وخندل، ویل چې ښه زه د پیغمبرۍ دعوه وکړم، تا ته مې د شپې خالي وویلې چې ما ته لږ اوبه راوړه او تا ما ته اوبه رانه وړې، او په همدغه وخت کې چې ګوره ما تا ته خبره کوله په بیرون مسجد کې یو سړي د الله پاک ذکر کولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یې لوستلو، ثنا او صفت یې کولو. نو ته او هغه سره برابرېږي. دا دغه پیغمبر دی چې پیروان یې په نیمه شپه کې په سختو واورو کې بیرون راوځي، اودس کوي، جمع ته ځي، مونځ کوي، او په سختو ګولیو کې په سخت اور کې ځان وراچي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه پرېږدي. نو پیغمبري داسې اسانه خبره نه ده. ما خبره دا کوله چې دا امتیاز ولې ما ته نه دی راکړه شوی، فیلسوف ته نه دی ورکړه شوی، هغه ته ولې نه دی ورکړه شوی. او د ابو سینا قصه مې ځکه درته وکړه چې هغه یو شخصیت و، یو سړی و، یو کمال خاوند و، خو دا خپل شاګرد دی وبدلو چې دا ورته ویل ولې د پیغمبر. نو اوس خبره دې کې راځو چې دغه پیغمبران علیه السلام چې دونه امتیاز الله پاک ورکړی، دومره درجې ورکړی، دوی کې اوس خوبي څه ده، کمال څه دی. اوس راځو دې ته. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ صحابي دی او دې ته ویل کې حبر امت. حبر یعنی ډیر اوچت عالم. الله پاک عبدالله بن مسعود رندو ډیر غیرت علم ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره بیا کدی تاسو د دین علم او د شریعت علم راوخلی، دا د ټول علم دین په 2 کسانو کې د ما په امت کې راجمع شوی، یو عبدالله بن مسعود، یو حضرت علی کرم الله وجهه. یعنی موږ او تاسو د اسلام ټول دین راوخله دا د 2 شخصیتونو کې راجمع شوی دی، حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبدالله بن مسعود. دا دومره شخصیت د تصویر وکړي چې دومره درجه لري چې د شریعت او د دین په دې کې راجمع شوی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله فرمایي خپله دی روایت کوي، او دا روایت امام احمد حنبل رحم الله په خپل کتاب مسند احمد کې دا روایت را نقل کړی دی. وایي ښه اوس دې ته غوږ ونیسئ. وی الله عز وجل نظر الى قلوب العباد. الله پاک د خپل بندگانو چې دا څومره بندگان تر قیامت پیدا کیږي 1 میلیارد انسانان وژوندي دي. نو تاسو فکر وکړئ وروسته به څونه او مخکې به څونه تیر شوي، دا څومره انسانان په دې تریلیونو انسانان چې و دا ټول الله پاک یو د نظر نه داسې تیر کړ. نظره فی قلوب العباد، دا زړونو ته ټولو ته وکته او په دې ټول زړونو کې ټاپ ترین زړونه، اول درجه ترین زړونه چې کوم یو دی را جدا کړ بیل کې. خو تاسو فکر وکړئ 1,40,000 انبیاء علیه السلام چې موږ تاسو وایو دا 1,40,000 زړونه په دې میلیاردونو زړونو کې بهترین زړونه، ټاپ ترین زړه، اعلی ترین زړونه دا ودی اداره کړ. دغه ټول چې د اعلی ترین زړونه دغه انبیاء شو، دې ته نبوت ورکړي. بیا په دې ټول زړونو کې دا 1,40,000 زړونه و بهترین ټاپ ترین، په دې کې تر ټول بهترین زړه چې قلب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په دې ټول 1,40,000 انبیاو کې چې بهترین زړه دی چاو دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو څه وکړه؟ استفاه لنفسه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه راواخستو دلته ځان ته کې خو ځان ته جدا کړ. دا خو چې په دې ټول میلیاردونو انسانانو کې د ټولو ټاپ ترین زړه دا دی. نو دا څوک دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو د دې نه وروسته بیا ته نبوت ورکړي. دا اسانه خبر نه ده، هر چاته نه دی ورکړی چې بس په چا اچولې ده د محمد صلی الله علیه وسلم په نامه ختلې، د آدم علیه السلام په نامه ختلې. نه، په دې ټول بشریت تاریخ کې تر ټول بهترین مختار ترین خلک چې و ټاپ ترین خلک دا خلک و. بیا په دې ټولو ټاپ ترینو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو ګوره اوس چې دې ته نبوت او پیغمبري امتیاز الله پاک ورکړی دغه وجه ده چې تر ټولو نه ښه ترین خلک دغه خلک و. بیا په دې ټولو خطرینو کې خطرین چې و رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو امتیاز دا شو چې الله پاک دې خلکو ته دا امتیاز ورکړی، وجه دغه ده. دویم حدیث واورئ، حضرت عایشه بیبي فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله قصه وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې، هغه ویلې چې ما ته جبریل علیه السلام خبره وکړه. خبره د جبریل علیه السلام ده. جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي؟ وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زه په دې ټول مخلوقاتو کې کائنات چې څومره دي، چا بله ورځ موږ تشریح کړه چې دا مخلوق کائنات څومره 2,000 تریلیونه کهکشانونه دي، 2,000 تریلیونه کهکشانونه. هر کهکشانان په تریلیونونو باندې شمسي نظامونه لري او هر شمسي نظام په تریلیونو باندې کیلومتر مساحه نیولې. په دې ټول کائنات کې جبرئیل علیه السلام زه وګرځېدم، په دې ټول کائنات کې وګرځم، د محمد مصطفی نه مې بهتر شخصیت پیدا نه کړ.
اوس ورته ټینګ شئ چې په دې ټولو کائناتو مخلوقاتو کې تر ټولو ټاپ ترین بهترین شخصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. اوس دته پیغمبري ورکړه شوه. دا شخصیت و. دا اساسانه خبره نه ده. اوس دغه انبیاء علیه السلام چې تر ټولو ممتاز ترین مختارین ورته وایي. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلي وی چې انبیاء علیه السلام چې دا اخیار المخیرین دي، یعنی د هغه بهترین هم بهترین خلک دي. سړی تصور نشي کولی چې دوی د درجه به څومره وي، دوی مقام به څومره وي، دوی مرتبه به څومره. دا څوک تصور دلته نشي کولی. دا دومره غټ اوچتې پایې خاوند دي. اوس به راشي پکې چې دغه انبیاء علیه السلام چې موږ د هغې اقتدا کوو، د هغه پیروي کوو، اسوه حسنه کوو، دا د سیادي خبر نه ده. نو دا تر ټولو اخیار المخیرین چې کوم یو دي هغه انبیاء علیه السلام دي. نو ځکه الله جل جلاله دوی ته امتیاز ورکړی چې موږ یې مکلف کړي چې د دوی به مطابقت کوو. دا عادي خبر نه ده. نو موږ او تاسو څلورم رکن دا دی چې موږ او تاسو د الله د ایمان نه وروسته په هغه ایمان راوړو، بیا په ملایکو ایمان راوړو، او د ملایکو نه وروسته ایمان راوړو په کتابونو باندې، او د کتابونو نه وروسته دغه کتاب چې چاته ورکړی شوی دی دې ته ویل کېږي انبیاء علیه السلام. نو اوله خبره په انبیاء علیه السلام کې موږ دا وکړه چې ټولو انبیاء علیه السلام باندې اول خبره دا ده چې موږ به ایمان راوړو په دې ټول انبیاء باندې. لا نفرق بین احد منهم. موږ به د انبیاء علیه السلام په باره کې هیڅ تفریق نه کوو. دا ګران دی ربانې، دا نه دی ګران، په دې باندې ایمان راوړم، دې باندې ایمان راوړم. په شپږمه سپاره کې آیات تاسو ګورئ، هغه کسان ان الذین یفرقون، هغه کسان چې تفریق کوي د انبیاء علیه السلام په منځ کې، دا منم دا نه منم، دا د ما قوم دی دا د ما قوم، اولئک هم الکافرون حقا. همدغه اصلي کافران همدغه دي چې یو پیغمبر منم یو نه منم، دا منم دا نه منم. تاسو اختیار دی. دا د انبیاء رسول اخیار المخیرین دي. ته کوم ځای نه راغلی چې اوس دا منم دا نه منم؟ نو هر څوک چې تفریق کوي، اختلاف کوي، دا منم دا نه منم، همدا اصلي کافر دی. نو ځکه په ټول انبیاء علیه السلام باندې ایمان دا اولینه خبره دی د ایمان بن انبیاء ده. دویمه خبره دا ده چې دغه انبیاء علیه السلام چې موږ ته رالیږلی شوي دي دا زموږ د هدایت په خاطر دي. د هدایت دوه منبع، ما مخکې ویلي د هدایت دوه منبع دي، یو کتاب الله، یو رجال الله. یو د الله پاک هدایت نامې صحیفې کتابونه دي، او د دې په خوا کې هغه کسان چې الله پاک مختار کړي دي او هغه خاص ټاکلي امتیاز ورکړی دی، هغه د هدایت منبع ده او کتاب الله دی. نو د هدایت منبع دوه دي، یو کتاب الله، یو رجال الله چې کوم دی الله پاک اولیاء دي، د الله پاک انبیاء دي، دغه د هدایت منبع دی. دې نه غیر د هدایت منبع بل نشته. درېیمه خبر هم دا وکړه چې الله پاک جل جلاله چې دغه کسان د انبیاء علیه السلام په شکل رالیږلي، دا د مؤمن دپاره بهترینه نمونه او قدوه ده. خپل لمونځ، خپل روژه، خپل زکات، خپل حج، خپل اخلاق، خپل عادات، خپل لباس، خپل اقتصاد، خپل سیاست، خپل هر څه د زندګۍ دا ټوله زندګي به د چا په هغه جوړی په طریقه جوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به جوړ. انبیاء علیه السلام ځکه فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. که څوک د الله پر رضا غواړي او جنت غواړي، نو بهترینه نمونه او ماډل چې دی انبیاء علیه السلام دي. د تا مونځ هغه وخت صحیح کېږي چې تا لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وي، تا زکات هغه وخت صحیح کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وي، ستا حج په هغه وخت صحیح کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وي، تا لمونځ، روژه، زکات، اخلاق، عادات، هر څه د هغه وخت صحیح کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې. او دویمه خبر دا ده چې د الله پاک د محبت ذریعه او د الله پاک د محبت وسیله دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابقت دی. قرآن شان خپله فرمایي الله پاک چې قل ان کنتم تحبون الله، که تاسو د الله پاک سره محبت کول غواړئ فتبعوني، زما مطابقت وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نو بیا به څه شي؟ یحببکم الله، الله به ستاسو سره محبت وکړي، الله به ستاسو دوست شي، الله به ستاسو ولی شي، بیا به هر څه درکوي. بیا ته نو دې دپاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه دغه انبیاء علیه السلام چې رالیږلی شوي دي، الله پاک د امتیاز ورکړی دی. دا د سیادي خبره نه ده چې بس هسې پچه پې اچولې ده، یا مرغۍ په سر باندې ناست دی، وایي چا په سر باندې شاهین کېناسته به دا د باچا شي. دا چې نه ده. یا 10 کسان ووټ ورکړی دی، د 1000 وړي یا بل 100 وړي دی، دا د پیغمبر شي، دا ووټونه دا نه په ووټونو باندې نه، دا تر ټولو ممتاز ترین انسانانو د بشریت دي. ما یو حدیث ولوستلو چې رسول عبدالله بن مسعود فرمایي چې الله پاک دا د انسانانو چې څومره انسانان پیدا کړي په د میلیاردونو، د ټولو کې ټاپ ترین زړونه، خطرین زړونه چې د اندازه کړ چې ټولو ټاپ ترینو دې ته نبوت ورکړي، او په دې ټاپ ترونو کې ټاپ ترین زړه چې هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و، قلب محمد مصطفی صلی خیر القلوب ده. دا دین ورسته استفاه لنفسي ځان ته جدا کړي، ابي نبوت
آخر زمان ورکې. نو دا څه عادي خلک نه دي، بلکې په د ټولو بشریت او انسانیت په تاریخ کې تر ټول ممتاز ترین اخیار المخیرین چې دي هغه انبیاء علیه السلام دي. نو ځکه موږ او تاسو دې په پیروي باندې لازم کړي، دا به موږ پیروي کوو، دې باندې به ځو. دې نه غیر هدایت شته نه، چې نشته. خو دا خلک څه امتیازات لري. انشاءالله په آینده درس کې بیا په دې باره کې نوره خبره هم کوو. الله پاک دې موږ د توفیق راکړي د انبیاء علیه السلام هغه آداب صفات چې کوم دي دا موږ تاسو وپېژنو، او دا ذهن د پرېږدي چې دا عادي خلک نه دي. د هغوی په لاره غوره کولو کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده، او د هغوی په مخالفت کې د دنیا او د آخرت ناکامي ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.